د امریکای یو مشهور ښار لاس انجلس کوم چې یو جنت نظیر مقام به مخ د ځمکه باندې کوم چې به د امریکای زړه ویلی کېدو کوم کې چې به د دنیا غټ او سرمایه‌دار خلک اوسېدل هغه ښار نن د عذاب الهي سره مخامخ شو. ویل کېږي چې ماحول د خرابۍ د وجې نه دغلته اور لګېدلی دی. بیا هواګانې داسې تیزې چلیږي چې مسلسل دا اور خوري. دا اور په داسې تیزۍ سره مخې ته روان دی چې امریکا کوم چې ځان ته یو سوپر پاور وایي او ځان د ټولې دنیا حاکمه ګڼي هغه د دې اور په مړ کولو کې ناکامه شوې ده. دا خلک حیرانه دي چې اخر د دې سره څه وکړو او دا داسې خطرناک اور دی چې په دې کې د بلیونونو ډالرو نقصان وشو. دا دومره ډېر نقصان دی چې د دې تلافي چېرته هم ممکن نه ده. بعضې خلک وایي چې نه دا اور د ماحولیاتي تبدیلۍ د وجې نه لګېدلی دی یعنې چا لګولی نه دی او دوی وایي چې دا یو عامه طبیعي خبره ده او په هر ځای کې داسې کېدلی شي. لیکن د دې خلکو دا خبرې چې زه واورم نو ماته د قرآن کریم هغه آیت رایاد شي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې کله ما به د خلکو باندې عذاب راوستو نو دوی به دا ویل چې دا یو عامه وبا ده. زموږ د پلار او نیکونو په زمانه کې هم داسې شوي وه یعنې هغوی هم د داسې وباګانو سره مخامخ شوي وو. نو په ځای د دې چې هغوی د دې عذاب نه یېرېدلی وې او توبه یې ویستې وې هغوی دا یو عامه طبیعي خبره وګڼله او ځان به یې ښه په غفلت کې اخته کړو. نو د امریکې صدر یو څو ورځې مخکې په محاضره کې دا ویلي وو چې زه به د میډل ایسټ نه جهنم جوړوم. لیکن په دې ځای کې الله سبحانه وتعالی دوی ته د جهنم یو جلک وښودو. د کومو بارودو او کروز مسایلو تجربې چې دوی د فلسطین په ځمکه باندې وکړې هغه کار د دوی سره د دوی په یوې داسې علاقه کې وشو چې هغه دوی ته ډېره عزیزه وه. په دې لاس انجلس کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی به مسلسل په سوشل میډیا باندې د دې ظلم طرفداري کوله او د قاتلانو حوصلې به یې اوچتولي. نن سبا د دغه خلکو کورونه وسوځېدل. دوی ته دا احساس وشو چې ستا کور د خپل چت سره په ځمکه راپریوځي. ستا د علاقې هغه قدرتي ښایسته ماحول چې تورو سکرو ته بدل شي ستا بچي مور پلار ښځه او نور احباب ستا مخامخ په اور وسوځي. نو دا څنګه احساس لري او دا څنګه مصیبت وي؟ کېدای شي چې د دې اندازه دغه خلکو ته اوس لګېدلې وي. الله سبحانه وتعالی ډېر غیرتي ذات دی او هغه چېرته هم یو ظالم د ظلم نه غافله کېږي نه. بل دا خبره صحیح ده چې په دې خلکو کې ډېر داسې عوام دي چې هغوی د فلسطین په دې ظلم باندې راضي نه وو. په دوی کې ډېر مسلمانان هم شته دی. نو دا خبره خو واضحه ده چې حکام کله یو کار کولو اراده وکړي نو هغوی بیا د عوامو نه تپوس نه کوي او نه د هغوی نه مشوره اخلي چې آیا دا کار وکړو که ونه کړو. نو موږ د دغه رنګه خلکو په نقصان باندې خفه یو. د دوی په مصیبت باندې موږ خوشحالېږو نه. لیکن په دې قدرتي آفت سره چې دوی مشرانو ته کومه صدمه ورسېده نو کېدای شي چې هغه دوی په هوش کې راولي او د درد هغه احساس هم د دوی سره پیدا شي. تاسو که چېرته تاریخ وګورئ نو پوهه به شئ چې په دې دنیا باندې مسلمانانو هم حکومت کړی دی. یو زمانه داسې وه چې په هغې کې مسلمانان یو سوپر پاور طاقت و. ټول عالمي نظام د دوی په لاس کې و. زه د دې خلکو نه تپوس کوم چې آیا مسلمانانو چېرته داسې ظلمونه کړي دي؟ آیا مسلمانانو ستاسو سره چېرته بدحدي کړې ده؟ مسلمانانو خو همیشه تاسو له امان درکړی دی. آیا مسلمانانو یهودیانو له امان نه ورکړی؟ دوی له په عالم اسلام کې ځای نه ورکړی. په سپین کې هم دوی د مسلمانانو سره آباد وو لیکن مسلمانانو دوی له چېرته ضرر نه دی ورکړی. انا دوی دا ثابتولی شي. لیکن کله چې دا خلک په طاقت کې راغلل نو دوی څنګه ظلمونه وکړل. امریکا د دې اتحادیه انده دعوه کوي چې موږ په دنیا کې امن راولو. نو دا څنګه امن دی؟ په جاپان کې دوی اټمي دماکي وکړي. څومره ماشومان او عوام خلک په هغې کې قتل شو. نن سبا په فلسطین کې د مسلمانانو سره کم سلوک روان دی. نو آیا دا هغه امن دی کوم چې به دوی په دنیا کې راولي؟ امن دپاره چې څومره بهترین مثال مسلمانانو په تاریخ کې پیش کړی دی داسې بل یو ځای کې هم نه میلاویږي. نو حاصل دا دی ملګرو چې نن سبا امریکا څومره د خپلو عوامو په غم کې اخته شوې ده د دې اور د وجې نه. نو دا د دوی دپاره یو الهي خبرداری دی. نور مسلمانان چې کومې خیري کوي او دعاګانې کوي نو دا د دوی هغه کمزوري ظاهروي. تاسو ماته ووایئ صحابه هم د دشمنانو سره مقابلې کړي دي. نو آیا هغوی چېرته صرف په خیرو کولو باندې اکتفا کړې ده؟ نن سبا که مسلمان کمزوری دی نو هغه د خپل سستۍ د وجې نه دی. دې خلکو په اصلحي باندې کوشش کړی دی. دې وجې نه نن د طاقت او غلبې غواګې د دوی په لاس کې دي. که دشمن سره په لاس کې توره وي نو پکار ده چې مسلمان سره دوی هم په لاس کې توره وي. که دشمن سره ټینک دی نو پکار ده چې په مقابله کې د مسلمان سره هم ټینک وي. په دغه صورت کې به الله د مسلمان مرسته کوي. د غلبې دپاره چې الله سبحانه وتعالی کوم اسباب ذکر کړي دي په قرآن کې نو د هغې اختیارول لازمي دي. یو سړی د الله احکامات شاته پرېږدي او په دشمن باندې بیا غلبه غواړي نو داسې چېرته هم نشي کېدی چې د یو قوم ځوانان د فحاشۍ سره عادي وي. د دین زده کول او په هغې باندې عمل کول ورته فالتو کار ښکاري. په نشو تماشو کې به خپله اخته وي. نو تاسو وایه چې داسې قوم له به الله غلبه ورکړي دوی له به الله عزت ورکړي داسې چېرته هم نشي کېدی. لیکن دا د الله سبحانه وتعالی قانون دی چې هغه ظالم ته صبر کوي. لیکن کله چې د هغه د رانیولو اراده وکړي نو بیا د هغوی دپاره طاقتور مخلوق د اسمان نه رالیږي بلکې د یو کمزوري مخلوق په لاس باندې الله دغه ظالم ذلیله کوي. وما يعلم جنود ربك الا هو. د الله سبحانه وتعالی لښکرې صرف الله ته معلومې دي.